ننګرهار کې قومي مخورو د قانون او قراردادیانو څخه ټولنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند سره د کامې ولسوالۍ د ماماخیلو سیمې مخورو په ناسته کې وویل چې د قانون او قراردادیانو په قرارداد کې ټولنې ته د پاملرنې او ځایي خلکو د کارموندنې ژمنې کړي او باید په بشپړ ډول خپله ژمنه عملي کړي. د ننګرهار مرستیال والي د تبلیغي مرکز مشرانو سره ولیدل. د ننګرهار مرستیال والي مولوي سید احمد بنوري سره د تبلیغي مرکز مشرانو او د اهل شورا غړو ولیدل چې پر مهال د تبلیغي مرکز د داخلي چارو او انتظامی مسایلو په اړه هر اړخیزه بحث وشو او د موضوعاتو حل په موخه په ګډې همکارۍ ټینګار وشو. د ننګرهار پوهنتون له ښوونې او روزنې پوهنځي نږدې 400 تنه فارغ شول. مسؤلین وایي دغه محصلینو د ښوونې او روزنې پوهنځي په 8 څانګو کې خپله 4 کلنه تحصیلي دوره بشپړه کړه او نن پرې تصدیق پاڼې وویشل شوې. ننګرهار پوهنتون کې د کانکور ملي ازموینه کې د ګډون کوونکو زده کوونکو د بایومټریک پروسه پیل شوه. مسؤلین وایي له ننګرهاره به سږ کال په کانکور ازموینه کې 9490 تنه ګډون کوي چې له جملې به 3.5 کسان ننګرهار پوهنتون کې جذبیږي. او ننګرهار کې 319 کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار ولایت پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست تر چتر لاندې ماشوم ساتنې موسسې له لوري د دور بابا ولسوالۍ 319 بېوزله کورنیو سره د 3,428,300 افغانیو نغدي مرسته وشوه.